سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانو 10 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به سبا په نړیوال جنګ خپله دویمه لوبه د نیوزیلینډ پر وړاندې ترسره کړي. افغان ځوانان په نړیوال جنګ کې سبا غرمه 12:30 بجې د نیوزیلینډ پر وړاندې به خپله دویمه لوبه ترسره کړي چې دغه لوبه په سټار سپورټ تلویزیون باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې نشریږي. افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله که غواړي په نړیوال جنګ سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي، نو باید نیوزیلینډ او نیپال لوبډلې ته غټې ماتې ورکړي، نو بیا کولی شي چې سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. که وګورو د نیوزیلینډ 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله هم ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده چې په لومړۍ لوبه کې نیپال لوبډلې ته په 4-60 منډو ماتې ورکړله. افغان لوبډله که غواړي په دغو دوو لوبډلو کې دواړو لوبډلو ته ماته ورکړي، نو باید ښه لوبه ترسره کړي. افغان 19 کلنه په 2024 نړیوال جام کې ډېره ناکامه وه، داسې په اسیا جام کې هم ناکامه وه، په 3 اړخیزه سیریز کې هم مکمله ناکامه شوله. کوم چې په واسطه باندې راغلي وو د دوی ارمانونه پوره شوله، خو د افغانستان لپاره کوم ویاړونه نه دي راوړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست، نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی، نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.